بسم الله الرحمن الرحیم. انجینر صاحبانو د ریکټنګل کمانډ مونږ او تاسو په ټوله معنا ولوسته. نن موضوع دی مونږ او تاسو څه ده؟ نن موضوع دی مونږ او تاسو پولیګون ده. نو نن موضوع مونږ او تاسو پولیګون ولو. پولیګون یو حوزلي ته وایي، مزله کنه، 3 زولې 4 زولې 15 زولې هر څومره چې مونږ اضافه کوي شو دغه نه مونږ او تاسو کوي شو پولیګون رسم کو. نو دلته چې تاسو راشي د ریکټنګل څنګه تلته ګوري پولیګون دا شارټکټ چې دا پی او ال کنه او د ډرامینو نیم راوستل شي. کله چې پولیګون راولي اولینه خبره چې تاسو غواړئ انتخاب کړئ هغه وایي چې درته سایټس یا ازلاوي وټاکئ. څو زولي غواړئ رسم کې زورته شپږ زولي. سم شو. اوس تاسو وایي چې سپیسیفای سنټر پوینټ اف پولیګون. صحیح ده؟ مرکز مشخص کې چیرته زورته ما چې دا غلطي غواړم رسم کوم. اوس دلته ګوره دوه خبرې دي. inscribed in circle که circumscribed about circle. دلته کې تاسو په یاد وي مونږ او تاسو مثلثاتو کې یو قاعده لوستي و چې محیطي دایره او محاطي دایره. محیطي دایره هغه دایره وي چې دا دایره په خپل په داخل یو مزله کې راغلی او محاطي هغه د چې مزله په داخل د دایره کې راغلی وي. نو دلته وسوي چې دا مزله د سر رسمه کوم چې محیطي دایره پکې رسم شي کنه دایره تر محاطي رسم شي. دلته مهمه نه چې پکې دایره رسمه کنه خو د مزلې په شکل کې بدلون راځي. څنګه ګورئ کله ز انسکرایب رسم کوم چې دا مزله په داخل د مزاغه کې راشي په داخل دی یو ټوله کې دایره کې راشي نو ګوره داسې شی پخلی. خو که زه همدغه دایره ګوره همدغه شکل پولیګون همدغه شپږ زولي همدغه هلته نقطه ورته دا زه ورته وایم چې سرکمسکرایب دا به ګوره بیا په دې شکل سره رسمیږي. ګوره دا تفاوت به وي. اوس په دې کې توپیر چی ده؟ که زه غواړم سرکل رسم کوم ګوره دا به داسې سرکل رسموم چې مزله یې په داخل کې راشي. وګوره ځکه بیا کونج لګیږي. او که دلته د مثال په توګه دایره رسموم دلته بیا زه ټوپي دایره رسموم چې دایره په داخل دې کې راشي. دلته دایره بیا څه کېږي؟ محیطي کېږي. صحیح ده؟ نو انسکرایب سرکمسکرایب دا معنا لري. اوس راځو دې مسلې ته چې موږ مزله داسې رسموی شو بلې په څه طریقه رسموي شو. مثلا یو څوک راته وایي چې ماته یو 15 زولي اتاق رسم کا چې هر دیوال 10 متره وي یا هر دیوال 15 متره وي. نو زه یونټ ته راځم واحد ټاکم متر یا همدا سانتي متر دی وي که نه 1500 یې وټاکو څه پروا کوي سانتي متر. اوکې زه ورته وایم چې پی او ال پولیګون. صحیح ده؟ اوس ورته وایم چې 15 زولي. صحیح شو. اوس دې په ځای چې مرکز وټاکم دلته ورته وایم ایچ. ګوره غواړم چې زوله مشخصه کړم. زوله د چې وټاکل اوس مرکز ته اړتیا نشته. زوله ته څومره اوږدوالی ورکړه 15 واړه هماغه اوږدوالی اخلي. دلته زه کلیک کوم ګوره وایي طول ورکړه څومره ورته وایم 1500 دا ټولو ته اوږدوالی ورکړو مزله هماغه رقم رسمه شو. نو که ته مرکز درته مشخص وي مرکز رسموي بیا شعاع ورکوي نو هسې مزله رسموی شي. او که ته غواړې چې د زولې په اساس رسم کړي چې یوه زوله یې دومره وي نورې ازلاوې هم هغې ته محاسبه کړي نو کیدای شي یوه نقطه ورته وټاکې کاشي کې هغې زولې اوږدوالی ورکړه دا نورې زولې په خپله څه کېږي محاسبه کېږي. انشاءالله په دې پوه شولئ. په دې ترتیب موږ او تاسو یو پولیګون یا یوه مزله څه شی کولی شو رسمولی. نور پولیګون کې څه خبرې نشته ده دغه کیسه ده. بله خبره چې موږ او تاسو لرو هغه آرک ده. خو موږ او تاسو ګوره دایره رسموله یو آرک ده. موږ او تاسو څنګه کولی شو چې قوس رسم کړو. اوس د قوس د رسمولو څو ضرورت دي. فرض وکړه موږ او تاسو یو ځای کې زینه رسمو. صحیح ده؟ تاسو یو ساحه هم جوړه کړه شفت @ ورته وایم چې 300 په 220 کې یعنی 3 متره په 220 کې ما ورته یو ریکټنګل واخیسته. صحیح ده؟ اوس په دې کې د مثال په توګه دغه ساحه د زینې شوه. دا د مارشونو د ویش ساحه شوله چې دا تقسیمات ساسه نور پاتې پکې فکر وکړه چې موجود دي. اوس دا چوکۍ چې دا داسې په قوسي شکل وتی ده او دا قوسي شکل هم داسې ده چې موږ ته وایي چې ګوره دغه رقم یې وباسه. مثلا 50 سانتۍ دلته وباسه 50 سانتۍ دلته وباسه او 1 متر هم دلته وباسه. یعنی دا کمانې باید دغه رقم راشي. نو دې ته څنګه قوس رسمولی شم؟ دې لپاره راسئ آرک ته. شارټکټ د آرک څه ده؟ اے آر سی ولیکئ آرک راځي. په څو طریقو آرک رسمولی شي ګوره دا ټولې طریقې موجودې دي. لومړی طریقه 3 پوینټ 3 نقطې ورته وایم دا یې د پایل نقطه دا یې د ماینز نقطه او دا یې د انجام. چې کله دا تکمیل شو دا خط ترې واخله پاکې که مکمل چوک د زینې څه شو په دې شکل رسم شو.
اوس نو تاسو یې د استعمال ځای متعدده ګڼلی شئ. کړکۍ هم داسې رسمولی شئ، دروازه کې کوم قوس رسمولی شئ، صحیح ده که نه؟ مثلا محراب رسمولی شئ د جومات، هر ځای کې چې پیک رسمولی شئ چې د 3 نقطو په واسطه د کمان ضرورت رسمولی شئ. بل کمان په څه طریق رسمولی شئ؟ تاسو کولی شئ بل کمان ته راشئ، مثلا سټارټ، سنټر او اینډ. دا په کوم حالت کې استعمالیږي؟ فرض وکړه موږ او تاسې دلته داسې یو ځای لرو چې هغلته پایلې وي، مرکزي وي او بیا وروسته چې وي انجامي وي. فرضاً داسې دا یوه دایره شو، صحیح ده؟ او دلته موږ او تاسې همدې ته په کتو سره یو ریکټنګل رسمو. اوس یو څوک وایي داسې یو کمان راته رسم کړه چې مرکز یې دلته وي، شروع یې دلته وي، انجام یې دلته وي، چې دغه مخه زه غواړم مکمل کمانداره کړم. خو داسې کمان باید چې مرکز یې په دې سنټر کې وي، شروع یې دلته وي او انجام یې دلته وي. دا کېدای شي یو پرزه وي، دا کېدای شي یو تعمیر وي، هر څه په همدې ډیزاین کېدلی شي، خو ریکوایرمنټ یا غوښتنه همدا ده. نو زه راځم دلته ورته یم داسې وکړه چې سټارټ، سنټر او اینډ. دا یې پیل ونیسه، دا یې مرکز ونیسه او دا یې انجام ونیسه. خو دا ګوره په دا بل طرف راغی، نو کنټرول به ونیسئ چې دا دې بلې خواته واوړي. کنټرول چې ونیسئ نو که بیا جهت ستاسو د خوښې مطابق نه و، دې بلې خواته واوړي. اوس داسې قوس رسم شو، ګوره چې شروع یې دلته، انجام یې دلته او مرکز یې ګوره دلته په نښه کېږي. صحیح شو؟ نو که د مرکز د شروع او د انجام له مخې تاسو کمان رسموئ، په دې ترتیب سره رسمولی شي. بل آپشن په کمان کې دا ده چې سټارټ، سنټر او انګل. دا انګل کومه زاویه ده؟ دا مرکزي زاویه ده. که چېرته یوه ساحه کې مرکزي زاویې ته اړتیا وي، په همغه مرکزي زاویه رسموئ. فرض وکړئ چې داسې یو خط ته داسې، او بل خط دلته موږ او تاسې رسموو، شفت کاما 30 درجو کې. داسې د پرزې یوه برخه راغلې ده. اوس یو څوک وایي چې دغه برخه یې کور کړه په یو کمان باندې، خو زاویه 30 درجې. نو ګوره دلته موږ چې لرو سټارټ، سنټر او انګل. صحیح شو؟ ورته یم چې پیل یې دا ځای ونیسه، دا ځای، مرکز یې دا ځای ونیسه. وګوره اوس زاویه ورکړه مرکزي. څو زاویه درجې؟ 30 درجې. وګوره سټارټ، سنټر او کنټرول ونیسه دې بلې خواته ودرېږه. دا د سټارټ، دا د سنټر، چې دغه غیر فعاله کنټرول مزاحمت دغه جوړ کړی او انګل. صحیح شو؟ چې موږ زاویه څو درجې ورته ورکوو، ورته وایو چې 30 درجې. وګوره دا خو اوس موږ تاسې مثبت 30 کې منفي 30 ورکړی وی، بیا دا دې خواته راته. اوس هم دې کې مشکل نشته، موږ کولی شو چې دا چې کو موو یې کړو. صحیح ده که نه؟ څنګه موو کړو چې دا یې ولو دلته 30 درجې زاویې مطابق. لیکن دلته په دې خاطر باندې دا سره سمون نه خوري چې قوس هم لنډ ده او په حساب دا ختم شی ده. موږ او تاسې مطلب قوس هم باید راوږد کړو او دا هم باید وروږد کړو چې یو بل سره ولګېږي. باقي قوس صحیح رسم شوی ده. ګوره دا باید په همدې طول سره کش شي او دا باید ورته چې شي راوخوځېږي. ګوره نو په دې ترتیب سره موږ او تاسې دا ساحه بنده کړله. نو که موږ او تاسې وغواړو چې د یوې مرکزي زاویې په اساس قوس رسم کړو، د هغې مخه بد ده، که دا فکر وکړي چې د زینې یوه پته ده یا د پکې یوه پره ده، نو په همغه زاویې باندې موږ او تاسې رسمولی شو. بل آپشن دلته موږ او تاسې سټارټ، سنټر او لینټ. لینټ دلته کوم لینټ ده؟ ګورئ که تاسو چېرته یو آرک ګورئ، فرضاً دغه آرک ده، مثلا دا کمان ده که نه، د دې کمان اوږدوالی کوم یو دی؟ د دې کمان اوږدوالی دغه وتر ده، دغه خط ته. ګوره اوس زه یې دې طول ګورم چې څومره ده، دې ځینه تر دې ځي. ګوره طول یې څومره ده؟ 222.2. اصلا اشاریه هم نه ده، هغه سپریشن علامه ده. صحیح ده که نه؟ خو دلته فکر کوم چې ما دا په مشخصه صحیح شو 222.2. 222.2 د دې اندازه ما ورکړې د دې وتر. اوس که زه یو بل قوس رسم کم، ګوره دلته راشم ورته یم چې سټارټ، سنټر او لینټ. مطلب ورته یم چې دا یې پیل، دا یې مرکز
او دې قوس ته زه اوږدوالی ورکوم 222.واویا وګورم دومره قوس رسم شو که نه نو دا اوږدوالی کوم اوږدوالی ده د وتر اوږدوالی ده صحیح ده نو که تا ته شروع مرکز او د وتر اوږدوالی معلوم وي چې غواړئ چې د کمان له یو کلمه دا مثلا کوم چې کې په کارېږي چې فرضاً د یو دیوال او بل دیوال ترمنځ موږ غواړو چې مستقیم دا دیوال ته داسې کمان پکې راسي خو همدغه ټول کور کړي نو دا یې وتر تول شو که نه شعاع یا قطر نه شو که نه قطر خو مرکز نه تېرېږي وتر چې همغه دوه انجامي نقطې سره وصل کړي دا اوس ګوره د دې مرکز خو دلته ده که دې موږ قطر پیدا کوو بیا لټېږي نه داسې راځي بل آپشن موږ تاسو سره سټارټ اینډ او انګل ده شروع انجام اوس دا بیرته د همغه کمانډونو سرچپه دي سټارټ اینډ او انګل ګوره شروع وهئ انجام وهئ او بیا زاویه ورکوي ورته یعنی مطلب دا ده چې داسې چل ده دې کې لکه دا د شروع دا د انجام مرکز پکې نه مشخصوي او بعد هغه نه بیا څه کوي زاویه ورته ټاکي خو دا زاویه ګوره هغه زاویه نه ده چې موږ ټاکله دا زاویه موږ ته ښیي چې ګوره یو کمان نرم وي ټیټ وي که جګ وي یعنی انجامونه به همغه انجامونه وي فرضاً یوه دروازه ده داسې اوس دې د پاس زه کمان جوړوم اوس هلته ارتفاع یې تا ته محدوده کړې ده چې فرضاً د دغه نه ارتفاع جګه نه شي مثلا وایي چې کمان خو ورکوې خو د دغه نه جګ لیول کمان ورنه کړي اوس که موږ د 3 پوینټ په واسطه لاړ شو خو په خپله خوښه دا شی نه شو جوړوی مثلا که زه راشم دلته ورته یم چې 3 پوینټ صحیح ده که نه نو دا خو بیا د هغې خوښې مطابق نه جوړېږي نو که موږ او تاسې دلته راشو او ورته ووایو چې سټارټ اینډ او انګل ورته یم چې دا یې پایل دا یې انجام او نور زاویه ورته ورکوم ګور څومره جګ کمان غواړي څومره ټیټ کمان غواړي زاویه همغومره ورته ورکړه فرضاً دومره کمان غواړم شعاع یې هغومره لویږي هغومره ټیټ کمان خو د پایلو د انجام نقطه به یې نه بدلېږي د همغه په اندازه به همواره کمان راځي بل آپشن د کمان چې موږ او تاسو سره د هغه څه شی ده هغه سټارټ اینډ او ډایرکشن ده دې کې فقط جهت ورته ټاکي ورته یم دا شروع دا انجام اوس دې خوا کمان ورکوي که دې خوا کمان ورکوي ستا خوښه ده په هر ډایرکشن چې کمان ورکوي همغه خواته کمان رسمولی شي په اندازې باندې بل آپشن موږ او تاسو سره سټارټ اینډ او راډیس ده دا خو معلومه ده شعاع به ورکوي ورته صحیح ده مثلا په یوه ټاکلې شعاع سره مثلا یو څوک راته وایي چې دلته یې پایل دلته یې انجام اوس شعاع ورکړه چې هر څومره شعاع ورکوي 200 300 هر څومره شعاع چې ورکوي شعاع ورته ورکړه او دا څه کېږي رسمي بل آپشن چې موږ سره ده سټارټ سنټر سټارټ او اینډ ده سرچپه ده مرکز به مشخصوي دلته بیا به ځې پایل به مشخصوي او بیا به ځې انجام به مشخصوي ګوره په همغه انجام سره رسمیږي ګوره دې په سر باندې موږ تاسو ته کمان شي شو رسم شو انجام چې هر چېرته ټاکي ورته ټاکلی شي د همغه په سر باندې موږ تاسې کمان راوستلی شو بل آپشن موږ تاسو سره سنټر سټارټ انګل ده مرکز به مشخصه شروع بیا به زاویه ورکړي همغه خبره شوه لیکن سنټر سټارټ لینت مرکز مشخصه پایل باندې هغه نه د وتر طول ورکړي د همغو سرچپه دي لیکن کنټینیو کوم ځای کې کار کوي دا وګورئ مهم کمانډ ده فرضاً ما دلته یو کمان رسم کړي د 3 پوینټ په واسطه یو کمان مې رسم کړ داسې اوس که زه چېرته بل کمان مسلسل دې سره وصل کړم یعنې راساً د کمان نه کار واخلم نو طبیعي ده چې داسې به مخکې ځم لیکن ګورئ دا چې اوچته مات غونته ښکاري داسې فصل مشترک غونته یې مسلسل نه ده وصل کړی که زه غواړم چې یو کمان له بل کمان سره په مشترک فصل وصل سي او مخکې لاړ شي نو بیا به دلته راځم او د چی کمان نه به کار اخلم کنټینیو نو چې کله ورته یم چې کنټینیو ګوره دا به هېڅکله مات نه ښکاري وګوره هېڅ معلومیږي نه چې کوم کمان چېرته ختم شوی بل کوم ځای کې شروع شوی نو که کله غواړو د تېر کمان نه یو نوی کمان یا نوی قوس داسې رسم کړو چې هغه بالکل فرق یې ونه شي چې پایلې چېرته و انجام یې چېرته اوس ګوره که کلیک یې وکړي بیا معلومیږي چې دې ځای کې کنی نه ښکاري نو بیا د کنټینیو آپشن نه کار اخلو دا هم آرک یا کمان بل راځو د ریجن آل آپشن ته ریجن آل آپشن شاید اوس په تفاوت باندې موږ دومره خاص پوه نه شو دا چېرته پکارېږي مثلا کله کله تاسو سرکل رسموئ سرکل چې رسم کوي یا کمان رسموي دلته چې راسئ دا داسې مزلې غوندې ټوټه ټوټه ښکاري منکسر ښکاري بیا تاسو راځئ دلته ویو ته او ورته وایي چې ریجن آل دا بیا څه کوي هغه ټوټه ټوټه یا کرښې مکمل له منځه وړي خو فکر کوم چې هغه سیستم اوس مکمل په 2019 کې له منځه تللی 15-14 کې دا خبره راتلله اوس نه راځي پکې اوس سموټ رسمیږي بل موږ او تاسو سره چې دا الیپس که موږ وغواړو بیضوي رسم کو څنګه یې رسمو ګورئ د الیپس شارټکټ ELL ده لیکن موږ او تاسو له دې نه راولو چې څو طریقې د الیپس دي اول سنټر په واسطه
مرکز مشخص که مثلا په 200 او 200 کې مرکز ده ښه اوس تا ته وایي چې دې چې مشخص که اطول قطر یو موږ تاسې اطول قطر لرو یو اصغر قطر بیضوي کې لرو اوږد قطر او لنډ قطر ښه د اطول قطر نیمایي ورته ورکړه مثلا زه 300 ورکوم چې ټول 600 سي تاسو وګورئ هغه 600 که 300 دی خو 300 خو اوس تا ته اصغر قطر ښیي وړوکی قطر یې څومره ده ورته وایم چې دا 100 ونیسه چې دواړه 200 شي وګورئ یو بیضوي موږ تاسو ته رسم شو که بیضوي د عمومي محور په اساس رسمو نو دلته راځم ورته وایم چې اکسس اند مطلب دا یو انجام او دا بل انجام چې هر څومره طول ورکوي پخوا که د فرضاً ما 600 طول ورکوي نو ګورم دومره بیضوي راغی بیا اصغر قطر څومره ده 100 ګوره موږ عمومي رسمولی شو او بله خبره دا ده که موږ او تاسې په بیضوي کې وغواړو چې یوه زاویه ورکو نو دا هم کولی شو اکسس اند هم واخیسته اوس دلته راته وایي چې specify axis in point ellipse or arc یا سنټر صحیح ده اوس زه د مثال په توګه دلته کولی شم چې دې سیستم نه کار واخلم دا سنټر اوس درته وایي چې د الیپس سنټر مشخص که دا سنټر سو اوس ته کولی شي دا په یو زاویه باندې رسم کړي مثلا شفت یا دا زاویه کیدای شي داسې ورته وټاکي که نه داسې تخنیک ورسره وهلی شو چې که موږ غواړو چې په زاویه رسم کړو داسې کوو ورته وایم چې مرکز یې د مثال په توګه په 200 کې ونیسه 200 او 200 کې مرکز خو دلته شو لیکن دا بل انجام یې څنګه کوم هغه طول هم ورته ورکوم او باقي په یو زاویه یې تاوم مثلا په ایکس باندې ورته یم لاړ شه 400 صحیح ده او په وای باندې لاړ شه مثلا 900 وګوره په یو زاویه راغی که نه 400 800 هغه نقطه راغله اوس اصغر قطر ورته ورکړه مثلا 200 یو بیضوي تاسو کولی شئ چې په یو زاویه هم رسم کړئ دا و د بیضوي د رسمولو چلونه چې موږ او تاسو څنګه کولی شو چې بیضوي رسم کړو یعنې مرکز په واسطه اکسس اند په واسطه په دې شکل سره دا مخکې او الیپټیکل ارک چې ده کله کله موږ ته ضرورت وي چې د یوې دروازې یا دې ته ورته د ساختمان د پاسه کمان ډوله هغه رسم کړو بیضوي کمان قوس رسم کړو اوس ګوره که موږ یې دې پورتنۍ برخې منځ د دې نه یو کاپي واخلم چې دواړه متفاوت شي فرضاً ناسي اوس په دې یو باندې فرضاً زه هغه قوس رسموم دا دایرې والا دلته راځم ورته یم 3 پوینټ یوه نقطه دلته یوه دلته یوه دلته اوس تاسو وګورئ دا کمان اوچته ښکاري چې اوچت ده اوس که داسې بیضوي شانته کمان رسمو څنګه یې رسمو نو دلته راځم ورته یم الیپټیکل ارک درته وایي چې سپیسیفای اکسس end point ښه دا یو انجام شو دا یې بل انجام شو صحیح شو اوس تا ته وایي چې څه یې ورکړه سپیسیفای ډسټنس ټو other axis څومره اندازه کې وګوره یعنې دا کمان او هغه کمان اوچته فرق لري که نه اوس دا مې فرضاً فاصله واخیسته اوس تا ته وایي څومره ساحې نه ورته یم 0 زاویه سټارټ تر 180 پورې وګوره 0 تر 180 یعنې یوه برخه ونیسه بیا زه کولی شم دا چې کومه تخنیکونه بیا وروسته لرو دا کولی شو چې وایړو دی بلې خواته اوس تاسو وګورئ څومره فرق ده په دې کې او په دې کې خیال هم ده هغه ګوره اوچته ښکاري چې یو هغه ارک ده حتی له دې نه موږ او تاسې کولی شو د یو جسم مقابله نما جوړه کړو څنګه مقابله نما جوړولی شو داسې شی جوړولی شو ګوره که موږ او تاسې دې نه واخلو داسې یې کړو نو دا داسې نه ښکاري چې لکه یو استوانهیي مقطع او دا کله استوانهیي ښکاري موږ همیشه چې غواړو یو جسم استوانه رسم کړو په مقابل مستوي کې هغه څه رسمو بیضوي رسمو چې هغه دایره ښکاره شي نو دا په دې شکل ښکاري او که چېرته دا بیضوي سره تکمیل کړو نو د دې نه یو واقعي استوانه نه جوړېږي اوس هم د دې یو استوانه ده خو که موږ او تاسې د دې نه مکمل یې داسې کړو که نه دا دې سره وصل کړو د دې نه کله هغه شی جوړېږي لکه میرور کې بیخي بل شکل جوړېږي نو موږ او تاسې الیپټیکل ارک یا په حساب بیضوي کمان هم په داسې ځایو کې چې کولی شو استعمالولی شو نو دا د شو د الیپټیکل ارک کمان ښه بل درس د حج ده نو هغه ډېر لیکچر غواړي هغه بیا بل هرڅ کار کړو مطلب دا څومره درس هم چې ویلی دی ټول برابر درس غواړي هغه